سلامونه او درناوی. امتحان یا آزموینه د علم د ډګر د هرې زده کړې یو بنسټیز شرط دی. د امتحان نتیجه ښیي چې یو زده کوونکي له خپلو تیرو درسونو څومره زده کړه کړې ده او آیا د وړاندې تګ قابل دی او که نه. نو د هر امتحان څخه په بریالي توګه وتل یا پاس کېدل د هر زده کوونکي په تعلیمي ژوند کې د هغه لپاره ډېر ارزښتمن رول لري. او په همدې دلیل ویلی شو چې امتحان ته چمتووالی ډېر زیات مهم عمل دی او هر بامسؤلیته متعلم او محصل باید آزموینې ته د چمتووالي په لارو چارو په ښه ډول وپوهیږي. امتحانونو کې د کامیابېدلو او ښه پوزیشن ترلاسه کولو ارزښت ته په کتلو موږ دغه ډېره مهمه ویډیو درته جوړه کړې ده او هیلهمند یو چې په دې ویډیو کې د وړاندیز شوو تګلارو په کارولو سره هر امتحان په بهترین شکل پاس او عالی نتایج ترلاسه کړئ. زده کړو یا امتحانونو ته د چمتو کېدلو د طریقې ښوونکي دې ویډیو مضمون او تګلارې د زده کړې د ډګر د معاصرو لویو متخصصینو او ارواپوهانو د ګډو څېړنو او تجربو نچوړ دی چې موږ یې په ډېره مینه در سره شریکوو. په دې ویډیو کې د راغلو ساده معلوماتو مهموالي ته په کتو مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پایه وګورئ، نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. همدارنګه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي کې نورې ګټورې ویډیوګانې هم تر تاسې در ورسیږي. ستاسې هر لایک به موږ لا زیات تشویق کړي او ستاسې هره اصلاحي تبصره به زموږ او ستاسې د دې چینل کیفیت لا زیات بهتر کړي. ډېره مننه. په ټولیز ډول امتحان ته د چمتو کېدلو بهیر یو منظم او کارنده پلان ته اړتیا لري چې لاندې کړنې به په دې لاره کې تاسې سره فوق العاده مرسته وکړي. اول، د چمتو کېدلو لپاره د اغیزناک پلان جوړول. مهالویش یا تقسیم اوقات جوړ کړئ. د وخت ټاکل. اول د امتحان اړوند مضمون راواخلئ او هغه په څو برخو وویشئ. بیا تر امتحانه پاتې شوی وخت هم محاسبه کړئ او د هرې موضوع لپاره د ضرورت پر اساس وخت غوره کړئ. باید روښانه کړئ چې کوم شیان باید مطالعه او زده کړئ. خپل وخت په دقیق ډول وویشئ. د لومړیتوب ټاکل. د کتاب یا مضمون هغه برخې په نښه کړئ کومو کې چې ستاسې پوهاوی کم دی نو دې برخې ته نسبتاً زیات وخت ورکړئ. مطالعه او زده یې کړئ. دې کار سره به مو هم په یاده برخه کې ستونزه حل شي او هم به مو د کامیابېدلو په باب پر ځان باور زیات شي. دویم، درسونو څخه یادداشتونه اخیستل. معمولاً په کتاب کې موضوعات په ډېر تفصیل او پراخۍ لیکل شوي وي چې پر ذهن فشار راوړي. که تاسې غوره شوي موضوع یا درس څو ځلې ولولئ نو تاسې ته به په هغې کې مهم ټکي در څرګند شي. دغه مهم ټکي، مفاهیم او اړوند معلومات د وړو یادداشتونو په څیر په یوه جلا کتابچه یا کاغذ کې په لنډیز سره ولیکئ. بیا د همدې یادداشتونو څخه د همغې موضوع یو لنډ شوی شکل جوړ او له ځان سره تکرار کړئ. دا کار به تاسې د ډېر وخت او پر ځان د ډېر فشار راوړلو له سردرد څخه خلاص کړي. ستاسې ذهن به د موضوع جرړې ته ورسیږي او په ډېر ښه شکل به مو په حافظه کې پاتې شي. که ځینې مفاهیم، نومونه یا تاریخونه درته ستونزمن وي هغوی په غټو چارټونو باندې په ډبل قلم ولیکئ. مخصوصو جدولونو کې یې په تسلسل ولیکئ او یا یې هم د ګرافونو په شکل انځور کړئ. دا کار به تاسې حیران کړي ځکه چې ورسره به دا هر څه په آسانۍ سره ستاسې حافظې ته جذب شي. دریم، امتحان ته تر تګ وړاندې په خپله له خپله ځانه امتحان واخلئ. که مو کتاب کې د درسونو اړوند پوښتنې موجودې وي هغوی له پیل تر پایه حل کړئ. ډېر امکان یې شته چې د امتحان سوالونه له همدې پوښتنو جوړ شوي وي. که کتاب کې سوالونه نه وي د هر درس مطالعه کولو پر مهال د اړونده موضوعاتو څرنګوالي ته په کتو په خپله ځان ته سوالونه جوړ او بیا همدې پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړئ.
دې سره تاسې ذهناً په ډېر ښه شکل ازموینې ته چمتو کیږئ. دوهمه خبره، تر ممکنه حده ځان ته په کور کې داسې شرایط جوړ کړئ لکه د امتحان په صحنه کې چې یاست. د بیلګې لپاره داسې کینئ لکه همدا اوس مو چې ازموینه وي. د امتحان ورقه او له مخکې جوړ شوي پوښتنې مو مخې ته کیږدئ. لکه د امتحان په څیر ځان ته د سوالونو ځوابولو لپاره وخت وټاکئ. داسې فرض کړئ چې استاد مو څاري او په همدې حالت کې په پوره دقت او ځیرکتیا د پوښتنو ځوابولو باندې پیل وکړئ. د ټاکل شوي وخت پوره کېدلو سره لیکل بس کړئ. دا یو ډېر اغیزناک تمرین دی. د ازموینې څخه به ستاسې په زړه کې دننه ویره ختمه او تاسې به ذهناً فوق العاده چمتو کړي. څلورم، تکرار او بیا تکرار. د حافظې جوړښت داسې دی چې هغه په تکرارولو یوه موضوع په ډېر ښه شکل جذبوي. نو څومره چې ممکنه وي اړونده موضوعګانې بیا تکرار کړئ. خو د موضوع دا تکرار د مناسب وخت په چوکاټ کې دننه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې وویل شول، تاسې باید دغې زده کړې او تکرار لپاره وخت وټاکئ او د وخت پوره کېدلو سره سم لاس واخلئ، یعنې لوست ختم کړئ. که تاسې وخت ونه ټاکئ نو ستاسې ماغزه به د فشار احساس وکړي او زده کړې به بې نتیجې وي. پنځم، وقفه یي زده کړه وکړئ. امتحان ته د زده کړو کولو یا چمتووالي موده ډېره مه اوږدوئ. دا کار ښه نتیجه نه لري. د زده کړو کولو پر مهال په منظم ډول وقفه او ذهني دمه وکړئ او دا ډېره ضروري خبره ده. تر هرو 25-30 دقیقو وروسته خامخا 5 یا 10 دقیقې دمه وکړئ. له خپله ځایه اوچت شئ، وګرځئ او کوشش وکړئ له درسونو پرته د یو بل څه په باب فکر وکړئ. شپږم، خپل ذهن آرام کړئ. لکه څنګه چې لږ مخکې وویل شول، تر نیم ساعت مطالعې وروسته وقفه او دمه وکړئ او په دغه وخت کې کوشش وکړئ چې د ذهن څخه مو د درس فشار ختم او هغه آرام شي. دې کار لپاره د وقفې په دغه جریان کې کوشش وکړئ د خپلې خوښې له مخې داسې یو څه وکړئ چې خوند ترې اخلئ او خوشحالي درکوي. بیلګې لپاره یوه سندره واورئ، یوه جالبه لنډه ویډیو وګورئ او یا هم داسې یو چاته زنګ ووهئ چې ورسره خبرې کول مو زړه ته خوشحالي درکوي یا داسې بل څه. اووم، د مطالعې د ځای سم تنظیمول. مطالعې یا زده کړې لپاره د آرام او مناسب ځای انتخاب. کوشش وکړئ داسې ځای کې مطالعه وکړئ چې له هره لحاظه منظم وي. شاوخوا مو اضافي شیان خواره نه وي. کافي رڼا وي او د امکان تر حده په هغه ځای کې شور او غوغا نه وي، ځکه چې دا ټول شیان ستاسې په فکري تمرکز یا پاملرنې باندې کوم چې د زده کړې لپاره ډېر مهم دي اغیزه کوي. که تاسې دغه لارې تعقیب کړئ، ستاسو د امتحان لپاره چمتووالی به پیاوړی او ډېر مؤثر وي. بریالي اوسئ.